ستا دا یادونه مې خوب داسې د نظره یوسي لکه سیلی چې لوپټه د چا د سره یوسي کله کله مې دا خپل قسمت حیران کی داسې لکه جمعات کې څوک څپلۍ د مسافر یوسي زه عثمان شاهین دا چراټ ادبي سنګر پابونه ښاغلي میلمه نظم بډالې کوم ترنم سره چې الله درته د خپلو لاندې جنت کړو ستا شانې د جنت نه هم اوچت کو لا اله مې زده کا ستا په غېږ کې بیا مې زده د تا نه ټول انسانیت کو مورې په مینه مینه چې راګورې مورې په مینه مینه چې راګورې زه دې هم یم خو ته مې هم دا زړه ټکورې په مینه مینه چې راګورې روز د اختر چې به وه تا به لامبولمه زه ما به ژړا کوله تا به خندولمه زه تا به خندولمه زه روز د اختر چې به وه تا به لامبولمه زه ما به ژړا کوله تا به خندولمه زه تا به خندولمه زه سر به دې غوړ کو زما او سترګې تورې مورې چې رازلمې شو مورې ما پروانې کولو پلار به وهلمه زه تا به خلاصې کولو تا به خلاصې کولو زما ګزار دی په خپل ملا خوړلو په خپل ملا خوړلو اوړي دې ما دپاره دستغیس پورې مورې مورې خوږې مورې خوږې مورې د ځان د غم نه کوو غم ته زما وخوړې په ما دې ګرمه خوړه په خپله اوچې سړې زه دې زلمې که مورې ځان دې پر پټ کو مورې ځان دې پر پټ کو مورې دا دې احسان دې په ما قیامت پورې مورې مورې خوږې مورې خوږې مورې خوږې مورې